السلام علیکم ګرانو کتونکو لیدونکو هیله مند یم چې تاسې ټول برک روغ جوړ اوسئ او د ژوند چارې به هم په خیر روانې اوسي. ګرانو کتونکو د معلم په خپرونه کې یو ځل بیا هم زه شاکر الله وفادار ستاسې په درون خدمت کې حاضر شوم. په نن خپرونه کې بحث د ریاضي په مضمون کوو، لکه څنګه چې تاسې په تېره خپرونه کې د ګران غني صاحب خبرې واورېدلې، د بالخصوص د معلم د برنامې په هکله باندې هغه بشپړ معلومات تاسو ته شریک کړل چې شاګردان څنګه کولی شي د معلم د برنامې مواد له کومو لارو ترلاسه کړي. نو په هغه ټولو مسایلو باندې تاسو وپوهېدلئ. په دې خپرونه کې د ریاضي په مضمون غږیږو. ګرانو کتونکو او لیدونکو، په دې بحث کې راسره د پوهنتون استاذ عزتمند حلیمزی او ترڅنګ یې استاده لیلا فیضي میلمانه دي. همدارنګه په دې بحث کې په دې باندې خبرې کوو چې په دغې ریاضي مضمون کې د موضوعات تسلسل څنګه دی، ترڅنګ یې کوم مسایلو ته پکې اشاره شوې ده، او ترڅنګ یې د میتود څه ډول دی چې ګرانو زده کوونکي ښه پوه اوسي، ترڅنګ یې هغوی ته ښه تدریس شي. نو لومړی په خپرونه کې دواړو قدرمندو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ. ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړ، په خپرونه کې مو ګډون وکړ. استاد حلیمزی، لومړی به تاسو ته راشو. خو تاسو راته ووایئ چې تاسې دغه کتاب لوستی دی، همدارنګه کتلی مو دی. له نورو کتابونو سره یې توپیر په څه کې وینئ؟ همدارنګه نور مضامین موږ لرو د ریاضي په برخه کې، بالخصوص د نور معرف اړوند کوم ریاضي کتابونه دي له هغوی څخه راخیستل شوی دی، خو د هغوی سره توپیر په څه کې وینئ؟ السلام علیکم ورحمت الله. لکه څرنګه چې د معلم برنامې ریاضي کتاب ما بررسي کړ او یا د دې کتنه ما ترسره کړه، نو د دې کتاب یو خواله دغه دی چې موضوعات یې په ډېر ښه تسلسل سره لیکل شوي او په ورته ډول یعنی په مجموع کې د معلم برنامې ریاضي کتاب او د مکتب موضوعات دی تر 12م صنف پورې یو نوع موضوعات په بر کې رانغاړي، خو تفاوت پر دې کې دی چې د معلم برنامې کوم کتاب چې لیکل شوی په دې کې موضوعات په مسلسل ډول او د اضافي تشریحاتو نه مخنیوی شوی، پکې د اړتیا مطابق تشریح ورکړل شوی او د یو موضوع لپاره څو مثالونه راوړل شوي دي چې زه مطمئن یم ګران زده کوونکي به له دې څخه ښه استفاده وکړي. ډېره زیاته مننه استاد. راځو استاد تاسو ته، تاسو هم دا کتاب لوستی دی، یو معلم زده کوونکو ته تدریسوئ. دا ستاسو فکر څه ډول کتاب دی، زده کوونکو لپاره مؤثره دی؟ ډېره مننه. دا کتاب داسې یو کتاب دی چې د معرف له کتاب نه اخوا یو بل نوی کتاب جوړ شوی دی، یعنې له شپږم ټولګي نه تر 12م ټولګي پورې هغه ټول موضوعات راخیستل شوي دي او پرې بحث شوی ده، کتنه پرې شوې ده، موضوعات یې ډېر منظم راخیستل شوي دي. که چېرته موږ معرف کتابونو ته وګورو دا به نه وایو چې تېروتنې یا غلطیان لري، خو تسلسل پکې نشته، یعنې یو موضوعات ډېر کمه تشریح شوي، یوه زیاته تشریح شوي. نو د هغې لپاره په دې کتاب کې ښه کار شوی ده دا ده چې موضوعات یې تسلسل پیدا کړی ده او هغه توضیح او تشریح یې ده په ښه ډول سره سرته رسېدل دي. او بل مثالونه یې ډېر واضح دي. مثالونه یې داسې مثالونه دي چې زده کوونکی کولی شي په ډېرې اسانۍ سره موضوع واخلي او هغه څه چې یې نه یې زده کړي، که هغه هر څوک یې ان کولی شو چې استادان ځینې استادان که په موضوعاتو باندې نه پوهېږي هغه موضوعات واخلي او ریاضي مضمون ورته لا په زړه پورې شي. یعنې شاګردان کولی شي چې ډېر په اسانۍ باندې د استاد له خولې وپوهېږي؟ البته شاګردان یا زده کوونکي ډېر په اسانۍ سره کولی شي هماغه موضوعات واخلي او خپله زده کړه لا هم ښه کړي. ډېره مننه استاد فیضي. راځو استاد حلیمزی تاسې ته د کتاب د موضوعاتو د تسلسل په هکله راته وایي چې څنګه په کتاب کې تسلسل مراعات شوی دی، لکه څنګه چې استاد فیضي په خپلو خبرو کې ویل چې واقعیت کتاب کې موضوعات ښه په تسلسل باندې راغلي دي. ستاسو په نظر باندې آیا دغه تسلسل مراعات شوی دی؟ بالکل. دغه کتاب چې ما تر کوم حده مطالعه کړ تسلسل په دې ډول په نظر کې نیول شوی. اوس د معرف یو موضوع د ریاضي مضمون په هکله باندې ممکن یوه موضوع په څو صنفونو کې په برخه توضیح شوې ده او موضوع یو اندازه تیت و پرک شوې،
یعنی په څو صنفو کې توضیح شوی. اما په دې کتاب کې یو خواله دغه دی چې د موضوع د همغې موضوع مربوط ټول مسایل په یو برخه کې په یو فصل کې راټول شوي دي. فرضاً د سټ موضوع ده چې موږ په مختلفو صنفونو کې دا تدریسوو، اما دلته په دې کتاب کې دغه موضوع یو برخه کې راټوله شوې او د هر یو موضوع لپاره لیده مثالونه او ډیاګرامونه راوړل شوي دي. یا په عین ترتیب باندې د اعدادو پیژندنه ده چې ځینې اعدادو یو برخه په 9 کې تعریف کیږي، یو برخه په فرضاً په 8 کې ده، یو برخه په 10 کې ده د مختلط اعدادو. په دې کې اوس موږ داسې دا کتاب چې ما کوم بررسي کړ نو په دې کې دغه موضوعات ټول سره یو تسلسل ورکول شوی او یو له بل سره نښلول شوي. یعنی شاګردان کولی شي چې هغه یو موضوع کې ښه مخته لاړ شي او ښې زده کړي. ډېره مننه. او څنګه د کتاب ژبه څنګه ده او تر څنګ آیا زده کوونکي کولی شي چې په ډېره اسانۍ باندې په خپله پوه اوسي بغیر له استاده؟ ځکه ځینې کتابونه موږ داسې ګورو چې هلته املایي او انشایي غلطۍ ډېرې زیاتې ولري. آیا دې کتاب اړوند راته ووایي چې ژبه یې څنګه ده او تر څنګ کولی شي زده کوونکي په اسانۍ پرې وپوهېږي؟ بلکل دا خبره خو موږ او تاسو ته واضح ده چې ریاضي او داسې مضمون دی چې په اول سر کې یو لارښوونکي یا ښوونکي ته ضرورت لري تر څو یو اساس تشکیل شي د زده کوونکي په مغز کې او هغه بیا رشد وکړي. نو د دې کتاب ژبه ډېره روانه ده، موضوعات یې هم ډېر واضح راخیستل شوي او تر یو حده چې که چېرته دغه برنامه تعقیب شي یعنی په زده کوونکو کې هغه استعداد تولیدېږي چې په ریاضي کې د هغې نه وروسته په خپله پرمختګ وکړي او ریاضیکي موضوعات زده کړي. او په یعنې ترتیب ژبه ډېر یعنی روانه ژبه باندې لیکل شوی په پښتو ژبه باندې. یعنی هغه الفاظ پکې دي چې په هغې باندې په هره سویه زده کوونکی پوهېدی شي، په مغلقو الفاظو نه ده لیکل شوي. ډېره مننه استاد. راځو استاد فیضي تاسو ته که تاسو راته ووایئ چې کله تاسو دغه مضمون تدریسوئ په کلاس کې شاګردانو ته، نو تاسو له کومو میتودونو څخه استفاده کوئ تر څو زده کوونکي لا وپوهېږي، تر څو د مضمونو ته لا اسانه شي؟ د مضمون د تدریسولو لپاره باید میتود مشخصه یا دا چې موږ یو مضمون تدریسوو هغه تدریس لپاره موږ باید یو ځانګړی میتود ولرو. هر مضمون چې ریاضي مضمون کې هم بېلابېل میتودونو څخه کار اخلو، ځکه د موږ مخاطبین چې دي یا څوک چې د موږ کتونکي دي هغوی بېلابېلې سویې لري او بېلابېل زده کوونکي به وي. نو دلته موږ کولی شو له بېلابېلو میتودونو څخه هغه میتودونه چې ډېر زیات ګټور وي د دوی لپاره، خصوصا که چېرته موږ راځو په ویډیوګانو یعنی په تصویري بڼه باندې دا کار کوو نو هلته موږ باید له سوال ځواب څخه ډېر کار واخلو، ځکه باید همغه څوک چې په تلویزیون مخ ته یا هم د همغې ویډیو مخ ته ناست دی او هغه ویډیو چې ګوري هلته که چېرته سوال ونه کړي نو همغه زده کوونکی به یا خوب وړي یا به ورته یوازې ناست وي، یعنې روحاً به بل چېرته وي. نو هلته ښه خبره دا ده چې موږ سوال ولرو، پوښتنه ولرو او دلته په دې برخه کې مثلا هغه قواعد چې دي، قوانین چې دي یا هم تشریحي لیکچر برخه ده، د دغه میتودونو څخه باید کار واخلو. ډېره زیاته مننه استاد. یو بله پوښتنه تاسو ته بیا هم راچکېږي، هغه زده کوونکي چې د درس پر مهال تاسو کله تدریس کوئ پوښتنو سره پیدا شي نو هغوی له کومو لارو کولی شي له تاسې پوښتنه وکړي؟ ځکه طبعا کله چې څوک تدریس کوي نو خامخا شاګرد سره پوښتنه پیدا کېږي، له کومو لارو کولی شي تاسو سره خپله پوښتنه شریکه کړي؟ ډېره مننه. دا خو واضح خبره ده ځکه حضوري نه یم چې هغه زده کوونکی له موږ نه پوښتنه وکړي، موږ غیر حضوري دا کار کوو نو دوی ته ډېرې زیاتې لارې مو یعنې سنجولې دي چې دوی باید له هغو لارو څخه ګټه واخلي. د مثال په توګه دوی کولی شي کومنټونه سوشل میډیا کې که فیسبوک ته یوټیوب ته یا هر برخه کې د موږ خپرونې نشریږي یا درسونه نشریږي خپرېږي، دوی کولی شي د کومنټ له لارې له موږ څخه خپلې پوښتنې ولري یا هم د ویب سایټ له لارې هغه پوښتنې چې لري موږ ته یې راولېږي. نو بیا د اونۍ په پای کې موږ دا ټولې پوښتنې ګورو، پوښتنې راټولوو، ځکه شاید لس زده کوونکي یو ډول پوښتنه مطرح کړي نو دا ټولې پوښتنې راټولوو، ګورو یې، بیا وروسته له هغه نه موږ د اونۍ په پای کې ګرد میز جوړوو او هغوی ته یوه پوښتنه ورته ځوابوو تر څو چې د دوی پوښتنې هم ځواب شي او د موږ خپرونه هم ګټوره تمامه شي. ډېره زیاته مننه استاد. په وروستیو کې استاد له تاسو به د کتاب د محتوا اړوند واورو، آیا داسې له تاسې سره شته چې بیا هم په کتاب باندې عمومي نظر ګرانو زده کوونکو ته وړاندې کړي چې څه ډول کتاب دی او څنګه استفاده کولی شي؟ بلکل دغه کتاب خو ښه والی په دې کې دی چې
یعنی د هر ټولګي زده کوونکی کولی شي له دې څخه استفاده وکړي. یعنی د شپږم ټولګي د اووم ټولګي تر 12م صنف پورې کولی شي له دې نه استفاده وکړي. حتی هغه ورونه او خویندې چې له 12م نه فارغ هم دي او غواړي کانکور ته ځان اماده کړي، نو دا هغه ټول موضوعات په لنډ او خلص شکل لري چې دوی کانکور ته آماده کولی شي او په راتلونکي کې د دې لارې خپل د راتلونکو خوبونو ته ورسېږي. ډېره زیاته مننه له تاسو درنو قدرمندو مېلمنو څخه چې په بحث کې مو ګډون وکړ او ګرانو زده کوونکو پوښتنې مو ځواب کړلې. ګرانو اورېدونکو او کتونکو دا و زموږ د نن ورځې بحث چې د ریاضي مضمون اړوند و. نو تر بیا چې زه شاکر الله وفادار ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تر هغې مو په لوی الله سپارم. هر چیرې چې اوسئ ښاد او آباد اوسئ.